په تمام نعمتونو کې لوی نعمت هغه ایمان دی. ایمان داسې نعمت دی چې دې سره د دنیا زندگی وی نو به خوشاله او که د دنیا زندگی د دې سره زی نو به خوشاله که آخرت کې پاسی د آخرت زندگی ملاویږي نو به خوشاله که حساب کتاب کیږي به خوشاله که پولیس صراط باندې پورې کېدلی په خوشاله تر دې پورې چې د الله رب العزت سره ملاقات کېدل وي په خوشاله اور چې کله د الله رب العزت آغا نعمت چې هغه د جنت دی کله هغه ملاویږي په خوشاله پښتانه وی الله دې په ایمان خوشاله کا. دا د پښتنو خبره ده کله دعا کوي تاته نو وی الله دې په ایمان خوشاله کا. دا د ایمان خوشاله دل دنیا کې په خوشاله عقبا کې په خوشاله جنت کې په خوشاله. الله دې په مونږ او تاسو په ایمان خوشاله کی او صحیح استقامت الله دې مونږ او تاسو په ایمان نصیب وګرځي. خو عزتمندو کله چې د انسان ایمان داسې وي چې دې په خوشاله وي نو شاعر ډېره ښایسته خبره کړې ده. شاعر وایي نشان مرد مومن بات گویم نشان مرد مومن بات گویم چو مرگای تبسم بر لبیوس. وی راش چې زدرت د مسلمانی او د ایمان د خوشحالی یو جلکو خیمام نشان مرد مومن بات گویم زیدر تویم چه راش د ایمان د خوشحالی او د مسلمان په ایمان د خوشحالی دو علامه صدا چو مرگایت تبسم بر لبیوس کله چې د مرگ راځي کله چې د دنیا نزی د دنیا زندگی د ختمیږي نو تبسم بر لبیوس د په شونډو باندې د په چهره باندې د په مخ باندې او خندا او خوشحالي وي خندا او خوشحالي. علماء کرام لیکي یو عربی کې یو زبردست خبره کړې ده او داغه مفهوم بیان کړی دی. وای کله چې ته دنیا ته راځي نو ته جاړي خلق خاندي. دنیا ته چې انسان کله راځي پیدا کیږي نو دې جاړي خلق خاندي خوشاله دي الله د فلان کی زویوش خو داسې ژوند تیر کړ د ایمان والام او د ایمان د خوشحالی والا ژوند تیر کا چې کله د دنیا نزی چې خلق جاړي او ته خاندي. بس په اپوزټ دا خبره راتلو کی ستا جڑا دا د خلق خندا دا نو پتلو کی د خلق جڑا دا نو ستا خندا دا فرق خبر دادا او بس دا د تمام زندگی د ایمان سودا دا چې دا د ځان سره که ګټه دی دا نو دا د مسلمانۍ د ایمان خواږه دي